بل حدیث کې دا راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی رضا الرب فی رضا الوالد دا الله تعالی خوشالواله مور او پلار په خوشاله کې ده دار تانه خوشاله او ستا په نیک عملي ستا په احسان الله بدنه خوشاله مور دنه خوشاله او الله بدنه خوشاله او سخط الرب فی سخط الوالد او الله خفقان د مور او پلار په خفقان کې ده پلار دنه خپو ستا په اعمالو خفقان په سکیو غرست وای ګور مور او پلار احسان او خفقان هغه په دین کې لحاظ بوله ساتي دنیا په امورو کې به پروا ولنه ساتي د دینی امورو کې چې هغه په دین دنه خپه ده ته په دیني هغه دنه خپه ده ولې تاسو یې عقیده اختیار کړی دا د دې اعتبار باندې د مور او پلار خفقان دا سبب دی د پاره د مور او پلار د الله د خفقان عبدالله ابن عباس رضی الله عنه هغه روایت نقل له غواي ومن اصبح وله ابوان فيمسي ويصبح او يحسن اليهما الا ويفتح له بابان الى الجنه وجي چا سبا کو دا غد مور او پلار وو او د مور او پلار سره احسان کوي خو سره کوي احسان سره کوي الا ويفتح له بابان الى الجنه بجنت تبددم دو دروازې به کولاوي استا مور او پلار استا د جنت دروازې دي یو تن ابو موسی اشعری ته راغی هغه ته شکایت وکړلو مور او پلار نه هغه ته ویل وای ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلې دي دا مور او پلار د جنت دروازې دي وستا خوخه ده ان شئت فحافظ عليهما وان شئت فضيعهما خوخه دي په دې دروازو حفاظت وکړه چې ستا جنت ته دا دروازې دي حفاظت وکړه او خوخه دي ست برباد کا مور او پلار د سره پروا ساتمه پس د جنت دروازې بزن له برباد کی ضایع کی مور او پلار رضا سب دروازې دي د پاره د جنت ته پسړې ورزي دیوژن سلفو کې راځي هغه مور امړوا امور په جنازه کې ولاړ ډیر سخت جړلا چاتل د ولې جاړې دونه او تو ویلا جاړم په دې داسما د جنت یو دروازه وا او دا جنت دروازه زما نه لاړه دې سبا احسان کو نیکی به مې وسه کوله دا احسان په وجه باندې جنت ته نږدې دروازه ما ته کولاوه اوس هغه جنت دروازه رانه بند شو په دې باندې جاړم ابه شریعت مونږ ته ویلي دي احسان د مرګ نه رستم مور او پلار سشتاغه سړی ته کولاوي هغه رستي وایو لیکن هغه سره احساس و دې خبره چیرې دا مور او پلار زمونږ د جنت دروازې دي دا موږ نه ضایع او برباد نشي دیو جن سلف ته اهمیت دې معلومو د مور او پلار سره احسان کول څونه اوچته درجه ده صحابه او تابعین دې کوشش وکاو هر موږ مور او پلار سره احسان وکړو موږ نه برباد نشي عثمان رضی الله عنه بارک کی راضی عائشہ رضی الله عنها وايي صحابه کې د عثمان او د حارث ابن النعمان پرنګ ډیر احسان کوونکې د مور سره نه وو ټول صحابه د مور او پلار سره احسان کو عثمان ابن عفان او نعمان ابن الحارث وإذا په دې ټولو کې ډیر احسان کوونکې وو عثمان رضی الله عنه وايي وکله چې په اسلام کې داخل شوم
او د مور او پلار هغه قدر او مرتبه حقوق ما اوریدلی دي وی ما تأملتو د هغې نه وروستو ما د خپل مور ته نه دي کتلي زما دا مور څنګه ده دا څنګه ده شکل یې څنګه دی وی ما هغې ته نه دي کتلي د وجې د احسان نه ځکه د هغې هیبت او اجلال زما په زړه کې پروت و ما ورته پوره نه دي کتلي د عمرو بن العاص رضی الله عنه چا د نبی سلام باره کې تپوس وکړو چې رسول الله سلام حلیه څه ده هغه څه چې کله په اسلام کې داخل شوی یم نو ما په ډکو سترګو نبي سلام نه دي کتلي زه تا ته حلیه بیان کړم رسول الله سلام سترګې مبارکې څنګه وې پوزه څنګه وه شونډې څنګه وې ګیره څنګه وه ما ته اجلال او د اکرام د وجې نه مخ خپل سترګې ډکې کړې نه دي ډېر احترام د وجې نه ما هغه ته نیغ کتلي نه دي دقسې عثمان رضی الله عنه هغه فرمایله اسلام کې داخل شوی یم د هغې نه وروسته ما مور کې تأمل او سوچ نه دی کړی اکرام او د اعزاز د وجې نه چې مخامخو ته وګورم چېرته بېادبي ونه شي او نعمان بن الحارث رضی الله عنه د هغه په باره کې حدیث کې دا راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج ته تللی و چې کله واپس راغی ډېر صحابه او اعمالو د وجې نه په جنت کې هغه وکتل چې مخکې تللي دي عمر بن خطاب ته یې ویله ما ستا بنګله ولیدله د هغې خوا ته یو جینۍ ناسته وه او اودس یې کو ما ویل دا بنګله د چا ده وایي چا راته ویل دا د قریشي ځوان ده ما ویل دا به زما وي راته ویل چې نه دا د عمر ده بلال ته یې ویله چې ته مې وکتلې چې مخکې روان وې په حدیث کې دا دي رسول الله صلی الله علیه وسلم نعمان ته ویله نعمان بن الحارث ته زه جنت ته لاړم فسمعت صوت قارع ما د یو قاري آواز واورېدو چې قرآن یې ویلو ما ویل چې یاره دا قاري څوک دی ویې مې کته هغه نعمان بن الحارث جنت ته تللی په جنت کې قرآن ویلو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ویله کذلک البر دا چې دی جنت ته مخکې نه تللی دی ولته قرآن وایي وی دې سبب او وجه دا ده دا د مور او پلار مور سره احسان کوي وکانا ابر الناس بامه دا د مور سره ډېر احسان کوونکی و مور سره احسان دا کو په خپل لاس به روټۍ راغستله مور یې عاجزه و هغې له به خوراک ورکو سر به یې وله وینځلو په خپله ده صابون به یې وله سر وینځو همدارنګې سر به یې وله برابر کو سر به یې وله کتلو چېرته سپکې خو پکې نه دي شوي په خپل مور سره به دا احسان کو وکان ابر الناس بامه وی د دې بر د وجې نه الله جنت ته بوتللو عمر بن خطاب رضی الله عنه ته یو کس راغی وی ویل چې یاره ما نه قتل شوی دی په ناحقه او زه ډېر سخت پښیمانه یم په هغې دا ما ولې کړی عمر بن خطاب ورته ویله وایي که ستا مور ژوندی وی مور او تا د مور څه احسان کړی وی د هغه احسان په وجه به الله تا ته مغفرت کړی وی